محترم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت پای کی خبر دې پورې رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضاعی مور حلیمه بیبینا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مور آمینه بیبی ته حواله شوله. آمینه بیبی دغه د ماماګانو ملاویدو ملاقات نیت او د خپل خاوند د قبر د هغې لیدل په غرض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کړو، مدینې ته لاړو. او مدینې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور سره یوه میاشت هغه ځای کې و. یوه میاشت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه نیکه د هغه مور او ایمن در روان شو، واپس راتللو. نو چې کله په دې سفر کې واپسۍ کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمینه دا بیمار شوله. او چې کله ابوا مقام ته راورسېدو نو د الله حکم چې هر ژوندي نفس د پاره د الله کوم قانون ده چې کل نفس ذائقة الموت، د مرگ پہ اللہ ار ژوندي د سکلی د الله قانون پہ جاری شوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور په دې سفر دوران کې وفات شوله او هغه ځای کې ابوا مقام کې هغه ځای کې دفنم شوله. ورونو د الله رب العالمین قانون، د الله رب العالمین علم د هر چا نه زیات ده، د الله زور د هر چا نه زیات ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکم کیفیت و حالت دی یتیم والیو پلار نشتا دا مور یو لوی اثروی دی بچوی دی پارا. اللہ رب العالمین دام واقستا و شپک اللہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر دا. اللہ پا خپلو کارونو بانی دیر خب ہوئیگی خو دیر کراتا اللہ مونگتا دا خپل زورم خواهی چی انسانانو ظاہری اسباب ختم شی، اللہ رب العالمین بس سبب پیدا کی. پلار نشتا لاړه وفات شو، مور اسرا شو، مورم لاړه وفات شو. نورونو دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر چې د چا به ځکه چې یو ماشوم وي د هغه پلار وفات وي، یتیم د انسان باندې انسان رحم راځي. بیا چې مورم وي نو نورم سره د انسان رحم دی. نیکه سره مخکې محبت تو خو اوس خو نورم ډیر زیات محبت شروع شو ځکه چې پلار نه بعد مورم وفات شو. نو ابو طالب په هغه باندې خصوصي توجه، خصوصي مهرباني هغه الله رب العالمین د هغه په زړه کې نورم واچول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رب ذوالجلال همدغه نعمت سورۃ الضحی کې الله ذکر کړی ده، الم یجدک یتیما فآوی. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ یتیم ونه موندلې، ته مونږ داسې وموندل چې ته پاتې شو یتیم، پلار نا و مور نا. فآوا اللہ ځای در کړل د عبدالمطلب هغه په پرورش کې الله راوست. او ورونو د عبدالمطلب په قریشو کې داسې حیثیت و لکه د بادشاہ په شانتې حیثیت و، ډیر قدر او تعظیم و د هغه. دا کعبه چې ده د کعبې سوري ته به د هغه بستره غوړولې شوې وه او د هغې باندې به دی چې راغلی نه و څوک به کېناستلو هم نه. بیا بستره په هغې باندې مجال څه چې هغه څوک په هغې باندې ناست و، ځکه دا د یو قسم د ټولو قریشو سردار و مشر ده، د کعبې متولي ده، د هغه بستره ده. نو دا یو خصوصي ځای و هغه دپاره. او دنه به ګیر چاپېره د قریشو مشران خاص سرداران هغه به ناست و. د ده رایې ته ډېر اوچت شان حاصل ہوا، خاص کر کے بچوں پہ ډیر تعظیم کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم هغه به راغله دغه د نیکه په بسترې باندې به کېناست. نو ترونو به باندې کول چې نه دا د نیکه بستره ده، د ښه کار نه ده، د مشر بستره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله ترونو باندې کوله نو عبدالمطلب نیکه به ورته وی دعو ابن هذا فإن له شانا، بچوی دا پرېږدو، دا د ما بچی پرېږدو، دا ډیر اوچت شان والا، د شان ډیر اوچت ده.
اوس دې کې سوال راځي چې عبدالمطلب نیکه ته څه پته وه؟ عبدالمطلب نیکه ته یو خدا ده چې بادشاهانو خبر ورکړی و چې تا په نسب کې به الله یو نبي رالیږي. دا هغوی ته د مخکینو کتابونو نه معلومه. نو عبدالمطلب به چې وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د هغه شان شوکت، نو به چا بچی مدکه ده، نو هغه به خپل زامن منې کوو چې نه دعو ابن هذا، اما دا محمد بچی پرېږدو فإن له شانا، د ډېر لوی شان ده، د حال جدا ده. یو وجه دا وه. دویمه وجه دا ورونو چې په د عربو کې دا قیافه شناسی چې ده دا ډېره زیاته تیزه وه. قیافه شناسی په نن دور کې دا ده لکه یو سایکټري ده، سایکالوجست ده، نفسیاتو ماهر ده، چې هغه خلک وګیني نو دغه نه اندازه لګي یاره دا د پلانکي نسب سره ده، دا د پلانکي ده کې دا ده کردار د سنڅه، هغه قیافه ډېر ماهرین وو، هوښیارتیا به الله ورکړی، د علم غیب نه وي. دا الله رب العالمین په هغوی کې خاص کر کې بنو مدلج دا یو قبیله وه، هغوی خو په دې کې ډېر زیات پټاب باندې. نو دا د بنو مدلجو او دې کې موږ دین ته ورونو بعض احکامو کې دې ته اعتبار هم شته ده، بعض احکامو کې دې ته اعتبار، ځکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته په خوله باندې زوی ویلی و متبنا جوړ کړی و، هغه قرآن کې نوم هم ذکر زید بن حارثه رضی الله عنه، فلما قضى زید منها وطرا، الله فرمایي دا قرآن کې صرف د دې یو سړي نوم ده د زید رضی الله عنه. نو دا زید رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم په زوی باندې نیولی و، دا عربو کې یو مشهور رواج و. نو نبی صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه دا چاره پټ کړی و، نو بس نبی صلی الله علیه وسلم تیره زوی جوړ. بیا د ده بچی و اسامه رضی الله عنه. نو ورونو دا منافقین چې دا معمولی نکته پیداوي د اعتراض دپاره، دا د زید رضی الله عنه چې دا سپین ښایسته سړی و، اسامه د هغه زوی هغه تور و. نو خلکو به په ده باندې عیب لګوله چې دا اسامه دا د زید زوی نه ده، دته ګوره هغه څومره ښایسته ده او دا زوی تک تور رنګ والا ده. نو دا خبرې به نبي صلی الله علیه وسلم ته ډېر سخت زور ورکول، ځکه دا زید بن حارثه رضی الله په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ګران و، بیا اسامه رضی الله عنه باندې ګران دی هغه بچی. نو چې خلکو به هغه پسې دا خبره کړه چې دا د ده بچی نه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات خفه کېدل. حدیث دی بخاری و مسلم کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ الله فرمایي دخل علی مسرورا، یوارې نبی صلی الله علیه وسلم کور ته رانه ته ډېر زیات خوشاله و، تبرق اثاریر وجهی، دا د مخ دا کیلې دی نبی صلی الله علیه وسلم د تندي دا بالکل روښانه وي. او ما ته ووی اے عائشہ ته دې ته نه ګورې چې مجزز مدلجي چې هغه قیافه شناس و قال آنفا، اوس دا خبره وکړله اسامه رضی الله عنه او زید رضی الله دواړه پلار زوی پروت و په یو ځای کې، په دې مخ باندې صادر خور و خو خپې د دواړو ښکاره وې. نو مجزز مدلجي ووی قیافه شناس چې هذه الاقدام بعضها من بعض، یاره دا خپې په یو شا دي، دا دواړه یو پلار زوی دي یو نسب. رسول الله په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شول. وعائشہ ته وایي چې ګوره مجزد مدلجي اوس دا خبره وکړه. نو دا قیافه شناسي دا په عربو کې ډېره زیاته وه، خاص کر کې په دې بنو مدلج کې. نو د بنو مدلج خلک راغلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه ته دا خبره کړې وه چې احتفظ بهذا، عبدالمطلب د دې بچي حفاظت کوه، د دې ماشوم حفاظت کوه، ځکه دا کوم مقام ابراهیم کې چې کوم کاڼی پروت ده په دې باندې د خپې نښه ده، دا نښې او د تا د نمسي نښې دا سره یک یو شی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مغ نسب کې و، او نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا فرمایلی و چې واقعا همدغسې ده چې کله زه بره معراج ته لاړم، انبیا علیهم السلام ملاقات مې وکړل، نو ابراهیم علیه السلام یې چول انا اشبه ولده به، د ابراهیم علیه السلام په بچو کې د ټولو نه زیات شکل چې د چا سره ملاوي هغه د ما د محمد رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک شکل مبارک دا بالکل ابراهیم علیه السلام دومره زیات ملاو د چام نه ده،
لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اشبه ولده به. نبی هم فرمایي د هغه په اولاد کې د ټولو نه زیات یو شان چې یم هغه زه یم. نو دوی ته ویلي وو چې دغه د مقام ابراهیم باندې کاڼي د کوم نښه د خپې جوړه وه د ابراهیم علیه السلام دا خپه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپه سره یو شان دي. نو دا به د ډېر زیات خیال ساتله. عبدالمطلب نیکه به ډېر زیات خیال ساتله. خو وروڼو د الله رب العالمین ما کې عرض وکړه د الله خپل قانون ده. د الله قانون ته د چا مو ډېر کله مو عقل هم نه رسي. الله مونږ ته په قرآن کې دا نقطې باندې مونږ پوه کړي وو. الله فرمایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسانانو تاسو به ما په هر کار کې دا نه وی چې په دې باندې یاره دې څه حکمت ده دا څه وجه نه او دا خو نه شولو. نه تاسو ته ډېر لږ علم درکړی شو. الله ښه پوهېږي چې دا اتو کاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا بله سویره هم لاړله د نیکه. نیکه یې وفات شو. ایمن رضی الله عنها دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کړی شوی وینځه وه. هغې فرمایل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید د عبدالمطلب کټ شاته ولاړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړل ځکه نبي صلی ډېر زیات نرم دله و او رحم و په هغه کې. او دا ژړا اکثر ګوره دی نرم زړه دی وجه نه دا د نرموالي یو اثار ښکاره کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم جړل د قبر سره نبی صلی الله علیه وسلم به جړلو. حدیث کې دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرة الحدیبیه هغې ته را روان و نو د ابوا مقام ته چې راغله صحابه ورته ویل یاره دلته د ما د مور قبر ده. قبر ته راغله نبی صلی الله علیه وسلم ګوره قبر ته تلل همدې دپاره چې انسان آخرت یاد کړي او دا حالت ګوره د انسانان دي دا به هم د مونږ په شان دي منډې ترړې والې زندگی تیروله کاروبارونه یې کولو پیسې ګټلې خواهشات یې وو. اوس ګوره د منونو خاورې لاندې پروت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قبر ته راغله حدیث دی مسلم کې دا روایت ده ابو هريره رضی الله فرمایي زار النبي صلی الله علیه وسلم قبر امه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور قبر ته راغله د هغې ملاقات هغې ته ولیدله فبکا وابکه من حوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم وژړېدله او صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړا ولیده صحابه هم سره وژړېدلو نبی صلی الله علیه وسلم د ژړا د وجه نه. نو دا رقت قلب نرمي د زړه دې ته ویلی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وژړېده صحابه کرام ملګري هغه هم سره وژړېدلو. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه بله اسرا عبدالمطلب نیکه هغه هم لاړله. خو عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب ته وصیت کړی و بچیا ایمان بعد به ګوره د ده حفاظت ته کوي د ده پرورش به ته کوي. او ابو طالب بهترین 40 کالو پورې نبی صلی الله علیه وسلم خدمت د هغه طرفه دفاع د هغه طرف نه مقابله د هغه بچاو دا بیا ټول ابو طالب کړی دي. خو وروڼو سوال لیکې دا راځي چې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بچو نه زیات خدمت کړی ده. خپل بچي وروستو کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کړی ده. د قریشو طرف نه لویه دفاع دا ابو طالب و د هغه د طرف نه بهترین حفاظت کوونکی دا ابو طالب و. خو د دنیا نه چې ځي بغیر ایمان ځي دې کې نقطه دا ده ورونو. دا نقطه ما ته هم یادول پکار او تاسو ته هم یادول پکار چې ورونو علما دا وجه بیانوي چې دا څومره کارونه کړي وو د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه دفاع د هغه طرف نه مقابله د هغه پرورش. نو دا د خانداني غیرت د وجه نه کړي وو د الله د دین د وجه نه وو. او الله په هغه عمل باندې اجر ورکوي چې د انسان نظر په الله باندې لګي د الله د وجه نه کوم عمل کولی شي. که یو انسان د وجه نه یو عمل سړی کوي هغه عمل باندې ګوره الله اجر نه ورکوي. د چې دا څه کړي دا دنیاوي خانداني غیرت د وجه نه چېرې بیا به خلک راته څه وایي چې تا وراره حفاظت پرورش نشو کولی. دا غیرت د وجه نه خپله په هغه کې دین طلب نه و د الله رضا مقصد نه وه او الله په هغه عمل باندې اجر ورکوي چې سړی د الله رضا طلب کړي. نو د ده پرورش ته راغله او دغه ځای نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه عمر کې وړوکوالي کې نبي صلی الله علیه وسلم آثار او کرامات
هغه نبی سم معجزات یا ارهاصات چې ته ویل شي هغه ښکارا کېده. یو صحابي د جلحما بن عرفتا رضی الله عنه فرمایي چې زه بار ملک نه راغلم نو په مکه کې سخت قحط جوړ و، کجورې ختمې وي، خوراک نه و، ګایاګانې نه وي، سخت قحط جوړ و. نو ابو طالب د خلکو وایي چې هلکه ته راشه ته مونږ کې مشر یې، د باران دپاره دعا وغواړه. استسقا دې ته ویلی شي سړی باران طلب وي، نو ته یې مونږ دپاره لکه دعا وغواړه. نو هغه وایي چې هغه سره څه قریشو هلکان وو، په دې هلکانو کې یو هلک و چې هغه ډېر زیات ښایسته و. هغه ابو طالب راوستل او کعبې شریفې سره د هغه ملا ولګوله او وایي چې دعا وغواړه. نو هغه دعا وغوښتله، الله فوراً باران وکړ، باران شروع شو. بیا وروسته موږ ته پته وه چې دا وړوکی ماشوم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او دغه وجه نه به ابو طالب دغه شعر وی وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للارامل. ابو طالب وی چې ابيض دغه رنگ بالکل سپین خاسته رنگ والا ده. يستسقى الغمام بوجهه دغه په مخ باندې دغه د باران طلب کېږي. او ثمال الیتامه د یتیمانو نگهبان د ساتونکی د عصمت للارامل د کونډو ښځو دپاره عصمت و بچاو ده. عبدالله ابن عمر رضی الله فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبوت ورکړه او وارد په جمعې مانځه کې یو صحابي راپورته شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ مالونه هلاک شولو، ګیاګانې ختم شولې او ډېر سخت تکلیف ده، قحط ده او سوکړه ده، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باران وکړه. باران دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر نه راکوزم نه و چې د وریځې اثار راښکاره شو، انتهایی سخت او تیز باران هغه الله وروه. عبدالله ابن عمر رضی الله فرمایي چې ما ته د هغه ابو طالب شعر را یاد شو چې هغه به وایي وابيض الوجه يستسقى الغمام بوجهه ثمام اليتام عصمة للارامل. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا مطلب نه ده چې اوس مونږ سوال کوو نو ویایو به چې نبي صلی په مخ د الله سوال کوو. مونږ ته نبي صلی الله علیه وسلم داسې نه ادب نه ده ښودلی. مونږ به الله نه نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته دعاګانې ښودلې دي د باران. هغه به دا دعا ده اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجل غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وهي بلدك الميت. خدا د ابو طالب یو شعر و چې هغه به دا وي، خو د ابو طالب شعر ده ځکه هغه ته الله اسلام نه ده نصیب کړی. او په هر صورت نبی صلی الله علیه وسلم په یو بل پرورش ځای کې ابو طالب چې هغه مشر ده د هغه پرورش ته راغله. انشاءالله د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ حالات هغه به دغسې انشاءالله الله په توفیق سره بیانوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.